سیدنا ابا هریره رضی الله عنه مبارک فرمای و یو ځل نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک ته رالم. څه پوښتنه مې ځینې کوله یا څه کار مور سره و چې ومو کتل د الله پیغمبر په ناسته باندې لمونځ کوي. نفلي لمونځ په ناسته باندې جایز دی، دا هر چا لپاره، ځوان او د سپین ږیري، د جوړ او د ناجوړ لپاره، لیکن ثواب دی نیم میلاویږي، نیم. بهتره دا ده چې په ولاړه داسې او هغه لمونځونه چې فرضي دي، واجب دي او د سړي په ذمه لازم وي، هغه چې څوک طاقت د ولاړې لري د هغو لپاره جایز نه ده چې په ناستې وکړي. وایي ما چې نبي کریم علیه الصلاة والسلام مبارک په ناستې په لمانځه ولیدی، مخکې مې نه و لیدلی، نو مې پوښتنه ځینې وکړه، تشویش راته پیدا شو چې تا څه مریض سوی خو به نه یم، څه مشکل خو به نه یې پېښ، ځکه نبي کریم علیه السلام به تل لمونځ په ولاړې باندې کوي، دونه ولاړه چې پښې به یې وپړسېدې. وایي زه ورته انتظار شوم چې سلام یې وګرځوي، پوښتنه مې ځینې وکړه چې فداک ابي و امي، مور و پلار دې مې له تا نه زار او صدقه شي، قربانه یې د الله پیغمبره په ناستې ولې لمونځ کوي؟ جایز خو دی، لیکن دا ده چې بهتره دا ده چې په ولاړه، او تا ټول عمر به بهتره باندې عمل کړی دی چې په ولاړه اوسې. وایي نبي کریم علیه الصلاة والسلام مبارک راته وفرمیل ای ابو هریره، د لوږې له وجې دې حال ته رسېدلی وم چې ولاړېدی راته ګران ول، په ولاړه مې لمونځ نه شو کوی، زړه مې زوږ کاوه. دا هغه ځای دی چې د انسان د سترګو څه اوښکې په راځي. نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک ته الله رب العزت وفرمیل ای زما پیغمبره که ته غواړې زه به غرونه د سرو زرو کوم او چې له تا سره ګرځم. امام الانبیا ورته وفرمیل یا الله نه دا غواړمه چې یوه ورځ موړ سم په نس باندې شکر وباسم تا ته. سړی چې یو نعمت ته تږي چې کله هغه نعمت ورته میلاو شي نو د زړه څخه هغه شکر راپورته شي، او یا الله چې کله وږی یم چې تا ته رجوع وکړم او له تا نه رزق روزي وغواړم، له تا نه حسرت وغواړم، له تا نه دا وغواړم، یا الله چې ته مې مدد وکړي او د صبر او د دې پریشانۍ او د دغه سختي اجر راته راکړي. وایي چې کله نبی کریم علیه الصلاة والسلام ما ته دا وفرمیل چې ای ابو هریره د لوږې له وجې مې دا حال سوی دی، نبی کریم علیه السلام په خندق کې ډبرې ولې په خپل نس تړلې وې. وایي د ما نه وژړل شول صحابه او نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک ډېر په لوږه باندې ژوند تېر کړی دی، خو د هغه لوږې سره سره د جنت زیري هم وګټل، د هغه لوږې سره سره د دین خدمت هم وکړي، د هغه لوږې سره سره هغه کارنامې وکړي چې ګوته به انسان په غاښ ورته ونیسي. افسوس زموږ پر حال دی، جړا زموږ پر حال ده چې دومره نعمتونه د الله رب العزت موږ وخوړل چې غاښونه مې پر نعمتو د خدای ووتل، ژبه مې شکر نه وباسم، زړه کې مې وخت نه راپورته سول چې یا الله شکر، یا الله څه وکړم. هغه ناشکري ده، دغه ناشکري، دغه ناشکري ده. ولې موږ د دین په لحاظ در ځان ولور ته ګورو، د دین په لحاظ در ځان وکښته ته ګورو، یا زه خو لا لمونځ کوم او پلانې خو داسې لمونځ کوي نه، او د دنیا په لحاظ در ځان ولور ته ګورو. پلانې ولې مرسیډیز موټر لري؟ پلانې ولې پلانې لري؟ ته د خره ټانګې والا ته ونه ګورې، هغه انسان نه دی، یوازې ته انسان دی. افسوس زموږ پر حال باندې. ابو هریره رضی الله عنه مبارک فرمایي کله چې مولې وژړل نبی کریم علیه السلام راته وفرمیل ای ابو هریره ته مه ژاړه پر دغه سختي باندې چې انسان د الله تعالی د رضا لپاره تېرې کړي، او دغه سختي باندې چې سړی صبر وکړي، چې د ثواب په نیت باندې سړی صبر باندې وکړي، الله پاک په آخرت کې په څو چند باندې اجر ورکوي، او په آخرت کې به د هغه چا سره الله پاک حساب او کتاب هم اسانه کوي چا چې په دنیا کې د الله لپاره سختي وکړي. زموږ حساب و کتاب څنګه دی؟ د سختۍ نوم چاته مه ورخه، سختۍ خبره نوم چاته کوي دونه بده پر لګي لکه ته چې د راکټ وارې ورباندې کوي. زما قدرمنو نیکبختانو مسلمانانو
په صحابو کې داسې خلک هم ول چې مالدار او سرمایه‌دار او داسې نه و چې ټول مسکینان ول د ماښام دی نه درلوده. ته عثمان غني ته وګوره، ته عبدالرحمن بن عوف ته وګوره، همدارنګه نور په سلګونو صحابه کرام، عبدالله بن رواحه او پلان. لیکن هغه خلکو د الله ته رضا هر څه قربان کړل. ما او تعالی هم پکار دی که موږ د آخرت کامیابي غواړو، موږ د الله رضا غواړو، نو موږ تاسو باید څه نه څه کوشش د آخرت لپاره وکړو، د ځان سره حساب و کتاب وګورو، شکر وباسو. او کوم کسان ته چې الله پاک مال ورکړی دی، دولت یې ورکړی دی، چې چا ته څونه مال ورکړی، دغو نه ذمهواري غټي دغه پر غاړه باندې دغو نه ذمهواري غټه غټئ. هغه باید د الله د رضا لپاره، دا د نبي کریم الاسلام سیرت او ژوند او زندگی مخ ته کښېږدي او د خپلو قریبانو باندې نظر وکړي. دا ښه خوند کوي چې دی و تا ته نه ودرېږي، ته د دې پر حال باندې پام وکړي. کله یو 15,000 روپۍ ورته نیولي، کله یو ګونۍ وړه ورته راوړي، کله یو کټو غوښ ورته راوړي، کله یو 1500 روپۍ ورته نیولي، کله یو څه ورته کله میلمه کړي. بدترینه ډوډۍ هغه ده چې مالداره پکې راوغوښتل چې مسکینان پاتې شي. بهترین هغه د چې مالدار پکې نه راوغوښتل شي، هغه خو هر وخت دغه غوښې دي دغه کیسې، نو دا مسکینان پکې راوغوښتل شي. موږ د بهترین والی که د بدترین والی پر دغه ډوډۍ باندې، پر دغه میلمستیا باندې چې لږونه ستا څه پر ولګېږي، ته اجر هم د الله نه غواړې. د نبي کریم علیه السلام دغه ژوند و زندګي دا ته مخ ته کښېږده. په ټول عمر کې د الله پیغمبر ځان په غنمینه ډوډۍ نه دی مړ کړی. هغه صحابه کرامو درلودله. عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه مبارک تاسو ګورئ، یو ځل روژه د ټوله ورځې روژه نیولې، ماښام روژه مات ورته راوړل شو. د روژه مات په دې وخت باندې ورته د احد د غزوې د شهیدانو حال را په یاد شو چې مصعب بن عمیر رضی الله عنه مبارک د اسلام ستر داعي یو پټو یې درلودی او مخکې 400 درهم یوه جوړه اغوستله چې اسلام یې راوړي، پلار و مور و نورو کیسو داسې پسې واخېستې، د هغو دغه حال شو چې یوه جوړه یې درلودله چې هغه یې په تن و، یو پټو یې و چې پټو به یې په سر راکش کړي، پښې به یې لڅې شوې، پښې به یې باندې به ورکش کړي، سر به یې لڅ کړي. اخر ته نبي کریم هم حکم وکړي چې سر یې ورپټ کړي، پښې یې د ذخیر په وښو باندې ورپټې کړي. د حنظله رضی الله عنه مبارک چې حال یې مخ ته ودرېدی، د حمزه رضی الله عنه مبارک، د نورو صحابه کرام نو د سترګو څه اوښکې راتوی سوې، هغه ډوډۍ یې پرېښوه، نور ډوډۍ نه سوه خوړلی.